السلام علیکم، خاطر پښتون یم او زه نن له تاسو سره په یوه بله ویډیو کې حاضر شوی یم. هغه وینې سترګه هم پرېوځي او یار مازدیګره چې سترګه لویږي د تناره پاستې ویښه که خاورې ومه او ژړ کلی دی او ژړ مازدیګر داسې ژړې شغلېږي، دومره خوند کوي د مازدیګر ژړې لمره، ژړې شغلې دي ورک جانان را یادوینه. نو کلی دی، مازدیګر دی او د کلي ژوند خو ډېر ښه ژوند وي، سکون وي، ارام پکښې وي، خاموشي وي. وایي د کلي ژوند څه د جنت ژوند دی، د شهر ژوند کې سړی ستړی ستړی وینه. نو د کلي په ژوند کې خو نو ډېر سکون وي او د شهر ژوند خو کې سړی ډېر ستړی ستړی وي، شور وي. اوس راځئ زه تاسو ته د ولاکرم ځنګل درښیم. هلته به ځو، د ولاکرم ځنګل به ګورو چې پکې په زراعو درختې شنې دي او دا وګوره په روډ خو سپاندې هم شنې شوي دي. وایي ژمی تېر شو شنې شوې سپاندې، زه له لېږدو به شوراندې. دلته خو دا د ولاکرم ځنګل دی، ته دا درختې وینې، دا دومره ډېرې درختې دي، په زراعو درختې شنې دي. اوس خو نو څرمنی دی، دغه هم شنې شولې، ونې چې ده ونه ده، ونو هم بوټي وکړو، دا ښوند دی. را ونو هم بوټي وکړو، درختې شنې شوي دي، ونو هم پاڼې کړي دي. پسرلی راغی، ونې ګل شوې، زما د زړه ونې خزان وهلې دینه. نو دا چې دی دا هغه دا ښوند دی. نو دا چې دی دا د وزیرستان روډ دی، نه دا یاغي باغي وزیرستان روډ دی چې پکې رزمک، واڼه او میرانشاه غټ غټ ښارونه پکې پراته دي. وایي د میرانشاه بازار نړېږي، دوی کرکټ ته ناست دي، بیا به هم څوک وایي چې پښتون جنګجو دی زغم نه لري. نو دا له ژوبسې د لویدیځ پر خوا ځې، پر یو 450 کیلومتره باندې دا ځنګل ولاړ دی. نو دا چې دی واڼه ته دا لار ځي، دا تقریبا واڼه له موږ څخه پر 165 کیلومتره باندې پروت دی. نو څومره نږدې دی، لیکن زموږ هېڅ تعلقات نشته ورسره. نو دا د یاغي باغي وزیرستان روډ دی، رزمک ته ځي، واڼه او دغه ته ځي. نو په دغه ځنګله کې خو بوټي هم ډېر شنه دي، لاندې وینئ چې څومره ډېر بوټي دي، دا پکې ښوند دی او وینې دا بوټي دي او هغه ونې دي. نو دا ونې چې دي دا هم پکښې ډېرې دي، ونې هم پکښې ډېرې، ونې چې دي هغه شنې کړي او د چنار تر ونه دنګې جنۍ بدرنګې مخ ته منیسه لاسونه. نو شونان هم پکښې ډېر دي، ښوند چې دی، زیتون تیل چې دی، بیا یو تیل چې دی هغه 1 لیټر تیل چې دی هغه په زراعو په 4000 5000 3000 کې 1 لیټر پکې خرڅېږي، 3000. نو زموږ وطن چې دی هغه له سرو زرو ډک دی، یعنې خاوره یې سره زر دي، بوټي یې لعلونه دي او کاڼي یې مرجاني. هغه پورې غر وینې دا له کرومایټه څخه ډک دی دا غر. او دا درختې چې دي دا دومره قیمتي درختې دي او دا چې دی دا په ډېره ستړو ژغورل شوی دی، ډېرې ستړې پردې شوي دي، ډېرې ستړې پردې تللي دي، خلکو وخت پر کړی دی. نو د انسانانو په ژوند کې نه دی چې څومره انسان خوراک کوي دومره ضروري دی، نه دغومره چې دی درختې د انسانانو په ژوند کې هم ډېرې ضروري دي. لکه یو تحقیق وایي چې په یو وطن کې که یو 20% تر 50% درختې نه وي نو هغه وطن کې بیا ډېرې مسلې راځي. نو زموږ وطن کې چې دی فی الحال اګر 4% هم نه دی پروت، نو چې دا نوره چې ده دا هم موږ ورته درېدلي یو او کاټوو. نو په کار دی دغه ژغورل په کار دی، دا په کار دی موږ وژغورو. دغه چې ده دا پکې ونه ده، دا چې ده دا پکې ونه ده. دا وایي د چنارو تر ونې دنګې جنۍ بدرنګې مخ ته منیسه لاسونه، هغه پکې ښوند ولاړ دی. نو بیا به زه تاسو درښیم چې ښوند چې دی یعنې هغه کوم تیل چې دی هغه ډېر قیمتي دی. په دې کې چې کوم ښوند دی د هغه عمر بیخي له زیاته دی. یو تحقیق دی هغه ما ویلي، هغه ویل چې یاره 2000 کاله هم عمر لري داسې ښونان شته، داسې درختې پکښې دي چې په د ښونانو کې چې هغه 2000 کاله عمر لري، 1600 کاله عمر لري. دا چې دی دا زما مطلب زما د نیکهګانو دا درختې نه یادېږي چې دا دومره څومره غټې شوي دي او دا وخت رسوي. لیکن اوس خلک په لګیا دي او کاټي یې، لیکن بیا هم دلته یو سیستم موجوده دی چې هغه د دغو ژغورن کوي، ډېر ښه کار دی. او راسې زه تاسو ته اوس ښوند درښیم، دا چې دی دا ګوره دا ښوند دی، دا یې ښه کړي دي، شنني یې کړي دي چې بیا دا وینه دا یې شنني کړي دي. دا چې دی بیا پاخه سي، تور سي، بس بیا یې د ماشین په ذریعه وځي
دغو چې دی 1 لیټر چې دی هغه به 3000 په 4000 روپۍ خرڅه شي. نو ما ورته زموږ وطن چې دی هغه ډېر قیمتي دی، ځکه خو شاعر وایي خاوره د سرو د هر یو کاڼی مرجان دی، زه چې پې مین یم دا هغه پښتونستان دی. نو ورونو پښتونستان چې دی هغه ډېر قیمتي دی. الله تعالی داسې معدنیات او دومره زورور کاڼي بوټي پکې پیدا کړي دي چې موږ ته د لندن او د برطانیې او د جرمني ضرورت نشته. که موږ دا وطن وژغورو، شرط به پکې دا وي چې دا وطن به ژغورې، د وطن خپلواکي به اخلې، نو چې کار به کوې، وطن ته به کار کوې، هسې به خبرې نه کوې. نو هغه پورې غر وینې دا دومره قیمتي غر دی چې پر ته په هریانۍ دی. نو وطن به ژغورو، نه د وطن ژغورل ډېر ضروري دی.